د هلمند ولایت په کوربه‌توب د جنوب لویدیځ زون د فوټبال سیالیو د پرانیستي مراسم د لښکرګاه ښار په مرکزي لوبغالي کې ترسره شول. د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي په دغو مراسمو کې د هلمند ولایت مقام استازي د ورزش امیر الحاج ملا محمد اسماعیل زاهد، د دوهمو واحدونو کنډک قومندان الحاج حماد مولوي، د فوټبال فدراسیون رئیس، د دوهمو واحدونو کنډک د ټولۍ قومندان حاجي وفادار، یو شمېر نورو مسؤلینو او د ورزش ګڼ شمېر مینوالو ګډون درلود. ویناوالو د ورزش پر اهمیت، د ځوانانو پر سالمو فعالیتونو او د فوټبال د ودې او پراختیا په اړه خبرې وکړې او د دغو سیالیو ترسره کېدل د سیمې د ورزش لپاره یو مهم ګام وباله. هغوی همداراز د خصوصي سکتور په ځانګړي ډول د اتصالات مخابراتي شرکت د همکارۍ ستاینه وکړه او ویل چې دغه ډول ملاتړونه د ورزش فعالیتونه د پیاوړتیا او د سیالیو د لا ښه تنظیم لپاره ارزښتناک دي. د جنوب لویدیځ زون په دغو سیالیو کې د هلمند، کندهار، زابل، ارزګان او غزني ولایتونو لوبډلې ګډون لري. ټاکل شوې ده چې یادې سیالۍ 15 ورځې دوام وکړي او د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ به پکښې سیالۍ لوبې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د هلمند فوټبال فدراسیون له لوري د اتصالات مخابراتي شرکت په مالي ملاتړ د لښکرګاه ښار په مرکزي لوبغالي کې ترسره کیږي.